جل جلاله مؤمنانو ته جنت د نعمتونو زیر ورکي. الله فرمای والذین آمنو هغه خلک چې ایمان راوړو او عملو الصالحات او نیک عملونه وکړو سندخلهم جنات زرد چې داخل بکو دوی مونږه جنتونو ته. جنت ویلې کېږي باغ ته. نو جنت ته جنت او باغونه په دی ویلې کېږي چې د ازمکه شیدا هغه د باغونو نه بډکې. خو جنت هغه باغ ته ویلې کېږي چې په هغه کې هر قسمه میوه موجودي او هر وخت کې موجودي. په هغه کې څه قسمه کمی نه راځي. نو د جنت میوه چې دي هغه بچرته کمیږي نه. هغه باندې بچرته خزان ناراضي. هغه کالو سر دکی وي. او یو میوه د وشو کوله دا هغه په ځای انن فانن بالته بل لګیدلی. دا څنګه چې د بیساک انتظار وکړي او بیساک برازي او استام لوکان به بیا ګولونه کوي او بیا وجدنو دانی نسی او داغه نرسته ته بیا ولا انتظار کوي 15 میاشت او بیا بالا خرینا نه انن فانن په هغه وخت سره دانه د وشو کوله. ان شاء الله سوره الرحمن کې به بیا د دې خپل تفسیر برازي. دانه د وشو کوله او شو کولو سره به بل لګیدل. نو جنت په وجه د دی ویلې کېږي چې د باغونه چې هغه به همیشه چې نو د میوونه بډک کمه به پکې ناراضي او هر موسم کې وي بګ. نو الله وی سندخلهم جنات دوی به موږ داخل کو داسې جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې دا هغه جنتونو هغه کې چې کوم باغونه هغه باغونو کې پکې دنه ونو نه چاپیره او د محلونو مخطبه ولی روان. تجری من تحتها الانهار بیگی براغین لاندې سلور قسم ولی. تجری من تحتها الانهار بیگی باغین لاندې ولی نهرونه. هغه نهرونه سورۃ محمد کې الله جل جلاله بیان کړ دی. التبراشی الله فرمای مثل الجنه التي وعد المتقون چې شان د هغه جنت چې وعده کیږي دا هغه د نیکانو خلقو سره دا غي شان داله فيها انهار چې په هغه کې به ولی بهيږي او هغه ولی شي هغه به سلور قسمه. انهار من ماء غیر آسن نمبر 1 هغه به د اوبو ولی برواني غیر آسن د سی اوبو چې هغه به زړیږي نه. دنیا کې کچاواله وخکلی او سو مرو شو بیا په هغه کې چلو شي وبړی یو شي اجي سه هغه شین شي چې هغه ته پښتو کې سو وبړی وي نو هغه کې وبړی یو شي او کپو یو ځای کې وبړی روزي ساره شي چې بیا په هغه کې بوې کېږي او زړی شي. د جنت وبا نه به زړیږي نه به د جنتی زړیږي او نه به د نعمتونو زړیږي نه به دې زړیږي نه به د باندې بډاواله راځي نه به د باندې مرزونه راځي او نه به د باندې تکلیفونه راځي نه به د تسغمي او نه به پریشان کیږي. دیو بالکل بیغمه خوشاله تندرسته صحتمند به عمر بھر او ځوان به د قشانته د نعمتونو به چې د تسمیلاویږي نه به زړیږي نه به خرابيږي نه به کمی دا سيزونه بالته نه. ناول نمبر باندې فيها انهار من ماء غیر آسن چې په هغه کې به د اوبو د سی اوبو ولی برواني چې هغه به چرته د خرابېدو نه همیشه تازه صاف سوترا او نوي. وانهار من لبن لم يتغير طعمه نمبر 2 ولی برواني په هغه کې د پيو. نو دنیا کې په پيو باندې چې لږ وخت زیات واوړي نو بیا خراب شي خوند بدل شي تریواله پکې راشي. ولم يتغير طعمه دا غي خوند چې دی هغه به نه بدليږي هغه به همیشه بالکل صحیح وي خوند به نه بدليږي بالکل برابر وي. وانهار من خمر لذة للشاربين او ولی برواني دا شراب خود دنیا شراب نه چې بوې هم بد ده او نشه کې عمر اولی بیا په ځان نه پیږي نه هغه
لذت للشاربین خون ورکون کی به اسکون کو دبا خون به ورکوي اسکون کو تا دوی به اسکی او مزیبت اخلي وانهار من عسل مصفى او سلورم ولی به بیگی روانی به د غبینو مصفن صاف سترا صفا شفاف غبینا دا سلور والا سیزونه د دی ولی د هر یو جنتی په باغونو کې به عمر رواني د هر یو جنتی د کور مخې ته به عمر رواني دا بنه د ختمېدو نو مخلی او نه به د خرابېدو څه تصوري پدې نو فرمای رب العالمین تجری من تحتها الانهار بیگی به د هغې لاندې ولی خالدین فیها دوی به اوسیږي په دې کې ابدا همیشه د پاره خالدین فیها ابدا همیشه به دوی پکې اوسیږي دویم نمبر باندې لهم فیها ازواج مطهره او دوی تبا میلاویږي په دې جنت کې بیبیان پاک صاف سترا ما وای چې جنتی باندې بوډاواله باندې راځي جنتی باندې بیماریانی باندې راځي جنتی باندې غم باندې راځي د نعمتونو به کموالی نوم ناخلي کمیږي باندې نو الله جل جلاله چې دل کم بیبیان ورکړي کله دنیا بیبی ده په ایمان تل د دنیا نه او نیک صالح ده نو دا هم او د جنت هغه هم دا به نبی علیہ السلام فرمایي د جنت د بیبیانو مشرب او جنت بیبیانی نبی علیہ السلام فرمایي کده جنت د زنانو نه یو زنانه چرتا دنیا ته ځان راخکارا کو نظمک او د دې منځ او اسمان او د دې منځ کې چې سدي دا به ځان سره پړقولي دمره دا غوي خاص او سپینواله قران کریم کې د جهنميانو د عذابونو مختلف قسمه احوال براشي په حدیث طیبه کې هم مختلف قسمه راځي خدا غینه باوجود ډېر شه د سیدی چې اغلا بیان شي نه دی نه چاته معلوم دی الله وی عذاب نازم لوی عذاب ورکوم څومره لوی عذاب ورکي هغه یو الله تعالی خاص قران کریم کې د جنتیانو د ډېر شه نعمتونو ذکر دی او د ډېر شه په احادیثو کې دی او ډېر دا سیدی چې دا غوي ذکر نه دی شوی نبی علی السلام وی لا عین رأت ولا اذن سمعت چې نه سترګو لیدل دی هغه نه غوګونو اوریدل دی هغه نه د چا په عقل کې داغه تصور راتلی دا سې نعمتونو الله یې خو دي نو الله جل جلاله فرمایي چې بیبیان به وي مطهره پاکي د بیمارونو به پاکي نه ورته بیماری راځي نه ورته بوډاواله راځي عمر بھر دا 98 والا 25 کالو مس کی ځوان بده او دغه شانته بده د ټبټ دغه شانته بده د جنت بیبیانی به بوډاواله به ناراضي بیماریانی به ناراضي تکلیف غم دا خبره به ناراضي هیڅ قسمه پریشانی به نه او هیڅ قسمه بیماری به نه مطهراتن د دې ټولو خبرونه و پاک او د بد اخلاقی نه به هم پاکي یو مولوی صاحب درس ورکو دا ما چې خبره وکړه دا هغه وکړه وی دا به جنت کې د دنیا د خزه چې دا به جنت کې د جنت چې کم زنانې د ته میلاویږي کم حور میلاویږي وی دا به دا غوي مشرق نو مقتدی ورته یې مولوی صاحب دا بلا التم را سره دی او دلته مونږ تنګ هغه دا ولته بلا نه مطهراتن بد اخلاقی نه به پاکي دا د حوض کوثر او بوس کلو سره په بنی آدم نه د دنیا سومره بد عادتونه شديده به ختم شي کینه به ختمه بد اخلاقی به ختمه یو بل سره بغض چې دی هغه به ختمي بیماریانو سیستم به ختمي لوګتند به ختمه د جنت نعمتونه صرف خون لپاره به استعمالي خوراکونه به به فرصه کوي خو خون لپاره به کوي معده به نه خرابيږي ډاکټر ضرورت بنئ چې نن معده خراب ده خپل او سباله معده خراب ده د ټبر او ډاکټر لمنډي واده کارونه وکړي مطهر پاک صاف سترا د هر څه په خپل دی هم او بیبیان هم ده اس قسم عیب بنئ
ازواج مطهره پاک صاحب بیبیانی نو ما دا خبره کوله چې حوض کوثر او بو سره به دا قسمه خبري چې دا به ختم شي بیماریاں بلاړ شي لوګتن د بلاړ شي میتیازو ضرورت بچاله نه راځي د بل څه شي ضرورت به تر دې پوري چې نزله زکام پوزه بيدل کوم پکې بالکل فټ بيده او همیشه چوس چالاک زړیږي بنا مخ کې ته قران کې ودا صفاتونه په خپل را کیفیت برازي و ازواج مطهره دویم انعام د جنتیانو ته زیر داولېګل چې بیبيانی به پاکي دې صفاتو والا وندخلهم ذلا ذلیلا په دنیا کې کلمون چې سورې چې هغه نتنګ یو نن سبا سوري نتنګ یو یخلا لکی او چې بیا هر راشي چې بیا د غرمو نتنګ نو جنت کې نه برداشت سورې چې دې تنګيږي او نه به غرمې چې دې تنګيږي سورې به هم خوان لپاره او رڼا به هم د خوان د پاره